خدای دې دې وابډېواله سره خو کې دا وخت دا بجلي بوځي نو مونږ ته تیاره شي هیله پکې ښه ټیټه شوکه کېږي او خلک د کورونو نه مروځي هلته ورته ګرمي شي ماشي یې خوري اوس چانس دی یاره هغه واړه به مې موی چې خاوند به مې خامخا لسه د کسان شوکولي دا نن خو دا بازار بیخي خراب دی یو سړی ممونو شوکو سهار له به پته مو چې وچه چای به راوړي چیني به راوړي زمانه خدای دې یو دروند سړی راولي چې یو 1.5 زره خو ترې وایلم ورګه دا یو کوزړی سړی خو را روان دی خو دا خو ډېر زیات خفه دی دیاړي بیا غشي زاغه دیاړي خو به زرته سو خو به ترې وایلم که نه ودرېږه لکه څه بیا شقه ورګه چې څه د څه یې ټول جوړ کړه شابه شابه ګینې دې قطرې قطرې کومه دی ما سره خو چې څه وخت رانه هغه مخکې واغېشتل نور را سره څه دي ما سره خو چې څه وخت یې واغېشتل نور خاص هم څه نشته بس نو خدای دې تباه برباد کړه چا د نه واغېشتل زما په رزق کې دې ډتې وي زما رزق یې نه واغېشتو نه چې د باندې را باندې کړمه نو تاسو یې ولې داسې په اسانۍ ولې ورکې یاره نو چې نه ورکې خو بس بلوړې والې نو بس یو ګړز د نو باسې نور خو پکې هسې هم څه ني نو بس ځکه موله ورکړل نو او نو دا خو ده خو خیر زه خو چا څه دا کار نه کوم زما خو په خلکو ډس وځي او دا راته ووایه چې 100 روپۍ د نه واغېشتې 200 روپۍ رانه واغېست 200 روپۍ را سره یې رانې واغېست ته ځان سیده 200 روپۍ ګرځې په دې باندې خو نسوار هم نه کېږي دا به دې ولې همداسې ورکړې وه ته به وي چاندره زما سر صدقه ده خره چې په 200 روپو پورې وسله انجا نه ده کړې زه یارېږم لږه سره دغه ځای پورې لاړ شه کوره پورې هلته ګاونډیان مې سپې ساتلي دي او هر وخت راپسې کېږي لږ دغه ځای پورې راسره لاړ شه نو درپسې کېږي به نو 200 روپۍ ګرځېست ته عزت کمه دی نن سبا خو چې چا څه پیسې نو د هغې عزت وي تا سره 200 روپۍ دي سپي نه والله چې ماران هم درپسې شي ښه زه اوس خو راسره روان شه که نه کړه ته څه لګې خو اوس دغه ځای پورې خو مو رسوه که نه ښه زه راځه نو مړه د الله نه یاره د 200 روپۍ دې بل چا له ورکړه ځه راځه زه به دې ورسومه او ما له د سپو دم هم راځي خو البته که بیا هم چېرته توغ غواړې که نه نو بس ته پېښ هغه 14 په نوم کې ستنې پېښه زه بس بچې دا کور هم دی څه یخې اوبه دله روباسم نه کاکا بس الله دې وبخه او که بجلی مجلي نه یم د بجلۍ نه پریشانه چې ته ځان له بارول پکې واله یو بیټري ځان له واله او د شپې مه ګرځه دا تکه توره تیاره ده په شا باور مه کوه ښه زه بچې بس د مخې دې رڼا شه کاکا خدای دې د کودالې په رنګ سر ورک کا رڼا مه یادوه تیاره یادوه مونږ خو تیارې کې خوشحاله وو چې شوکه پکې کوو ورګه لکه ورګه 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 ولې لکه په دې توره شپه کوم خوا روان یم یاره جي هسپتال ته روان یم هسپتال کې څه کوې ورګه چې زه خو هډوکي مات کړم که نه د هغې نه بعد به هسپتال ته رسوو یاره جي ازوی مې په هوایي ډز لګېدلی دی ګرمي د خلک له کوټو نه بار روزي د شپې سملي او دغلته چې تواده هوایي ډز یې کولې ازوی مې پرې لګېدلی هسپتال کې دی یاره دا خبره خو ده ګرمي د خلکه د کوټو نه بار سملي که نه او ډزې کېږي یاره دا خو دغه والله چې دا ګولۍ بره لاړه شي بیا خو لاندې راځي خلکه پرې لګي نو د خدای خاطر وکړئ د خدای چې دا وایي ډزې مه کوئ وروره او وایو ډزونو نه لانجې سازېږي څه پسې لکه تاسو کوئ په دې کې څه چل دی جنت در باندې واجب کېږي که ستاسو سټایل پې برابرېږي څه کېږي په دې وایي ډزو ټول خلکه پې لاندې مري د خدای نیکبختو زناور پې لګي انسانان پې لګي شل قصې قطارې دي دا ډزې مه کوئ خدای ته وګورئ ښه ځه الله دې خوشحاله که زه ځم او زه که نه خو پیدل به ځې ولې شنه ما سره چې دا خپل موټرسایکل دی نه نو دا په نیمه شپه چې زه دلته ولاړ یم دا زه د 40 دوا ته ولاړ یم څه شوکمار یم د موټرسایکل نه کوزېږه دا به اوس د نه ظالمه